السلام علیکم، زه یم عثمان غنی عثمان ټیکنیکل چینل نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن تاسو ته یو اپلیکیشن ښیم چې هغه واتساپ سره ریلیټډ دی. هغه اپلیکیشن تاسو استعمالولی شئ. هغې په ذریعه باندې تاسو واتساپ چې دی بل موبایل سره کنیکټ کولی شئ. لکه څنګه چې تاسو کمپیوټر سره کنیکټ کوئ همدغه شان دی په اپلیکیشن په ذریعه باندې تاسو دغه چې دی د خپل بل موبایل سره تاسو کنیکټ کولی شئ. ډیر زبردست اپلیکیشن دی او دین علاوه تاسو پاونډ استعمالولی شئ. سټیکر تاسو خپل ملګري ته لیکلی شئ. کیو آر کوډ چې دی هغه تاسو خپل نوم نه چې دی هغه تاسو جوړولی شئ. دا ټول آپشن تاسو سټیپ بای سټیپ ښایم. خو دې نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، همدغه شانې بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې تاسو هره ویډیو راځي. نو اوس راځو د ویډیو په طرف. تاسو ته مکمل سیټینګ ښایم چې دا تاسو څنګه کوئ، که په کومه طریقه به کوئ، د کوم ځای نه به ډاونلوډ کوئ. نو راځئ موږ سره ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نو تاسو به ټول ناول چې دی خپل موبایل ته راشئ. موبایل کې به تاسو دغه اپلیکیشن به تاسو خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. واتس اپ په نوم باندې. واتس اپ چې کله تاسو خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ نو سمپل په دې باندې به کلیک وکړئ. دا به تاسو سره اوپن شي. دغه شان انټرفیس به راشي. انټرفیس نه پس به تاسو د سټارټ ناو بټن باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته مخامخ په سکرین باندې ښکاري. دغه سټارټ ناو باندې به تاسو کلیک وکړئ. سټارټ ناو کې تاسو ته اولنی اپشن ښکاري ویب سکین، دویم سټیټس سیور، دریم چې دی ډایرکټ چیټ، څلورم نمبر چې دی واتس سټیکر، پنځم نمبر سټایلش فونټ، شپږم نمبر کیو آر جنریټر او کیو آر سکینر. دا ټول ما تاسو ته سټیپ بای سټیپ ښایم. اوس تاسو ته واتس اپ به تاسو سمپل اوپن کړئ. دا چې کله تاسو کولاو کړئ نو تاسو سره به دغه شانې سیټینګ کولاو شي. دلته به تاسو سره کیو آر کوډ راشي. دا کیو آر کوډ به تاسو خپل موبایل کې څه وکړئ، کوم موبایل سره تاسو کنیکټ کوئ هغه موبایل کې به تاسو سکین کړئ. چې کله دا تاسو سکین کړئ تاسو خپل موبایل سره به دا اتوماتیکلی کنیکټ شي. تاسو به دلته کیو آر کوډ راشي. کیو آر کوډ به تاسو خپل بل موبایل کې تاسو سکین کړئ او دغه په ذریعه باندې تاسو خپل واتساپ چې دی هغه تاسو بل موبایل کې اوپن کولی شئ. دویم نمبر اپشن تاسو ته ښیم سټیټس سیور. د تاسو د ویډیوز چې دی همدغه شانې ایمیجز تاسو خپل موبایل نه چې دی بل موبایل ته تاسو سینډ کولی شئ. همدغه شانې تاسو بل موبایل کې چې دی هغه تاسو لیدلی شئ. دې نه علاوه ډایرکټ چیټ تاسو هر یو کنټري والا سره چې دی تاسو اتوماتیکلی دغه نمبر چې دی تاسو ډایل کړئ. تاسو بغیر سیو نمبر نه تاسو هغه هر یو کنټري والا سره تاسو مطلب تاسو چیټ کولی شئ. فار ایگزامپل دلته چې دی انډیا دی، دلته به تاسو سرچ کې ورکړئ پاکستان. دلته به تاسو خپل موبایل نمبر ورکړئ او هغه نمبر چې به تاسو اتوماتیک دلته ولیکئ های، او های به تاسو هغه ته سینډ کړئ. یعنی مطلب تاسو سره به نمبر سیو نه وي، سیو نه بغیر به تاسو ته هغې ته میسج لیکلی شئ. اوس تاسو دلته واتس سټیکر چې دی د واتساپ کوم سټیکرز دي هغه هم تاسو دلته نه خپل ملګري ته هر یو ملګري ته تاسو سینډ کولی شئ. مختلف قسم سټیکرز دي هغه تاسو ډاونلوډ کړئ، هغه تاسو هغې ته سینډ کړئ. دغه بل اپشن کې دی تاسو ته وایي سټایلش فونټ. تاسو دلته خپل نوم ولیکئ. فار ایگزامپل عثمان غنی. دغه فونټ تاسو خپل ملګري ته په خړ سټایلش یا خپل ډیزاین کې همدغه شان تاسو یې کاپي کولی شئ. تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، کوم تاسو خوښ کړئ هغه. فار ایگزامپل ما دغه باندې کلیک وکړو. دلته نه به تاسو ته یو اپشن راځي کاپي. دغه کاپي اپشن دی، دغه په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا به تاسو سره کاپي شي او تاسو بیا هغه پیسټ کولی شئ. همدغه شانې دې نه علاوه تاسو سره دلته دی کیو آر جنریټر. دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. تاسو نوم نه چې دی کوډ کیو آر کوډ به جوړ شي. زه خپل نوم ورکوم عثمان او دلته به جنریټ کیو آر کوډ باندې کلیک وکړئ. ستاسو د نوم کیو آر کوډ به جنریټ شي دلته، او کله هم دا تاسو سکین کوئ نو تاسو بل موبایل کې سکین کوئ نو تاسو ته به دغه اتوماتیک دا نوم ښایي. اوس به تاسو راشئ کیو آر سکینر ته. کیو آر سکینر په ذریعه باندې به تاسو څه وکړئ، خپل موبایل کې چې دی دا به تاسو اوپن کړئ او بل موبایل کې تاسو هغه کوم کوډ وي هغه تاسو ته سکین کولی شئ. مختلف قسم کوډز د کمپنیانو ولا همدغه شانې هر قسم کوډ تاسو سکین کولی شئ. نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره موږ سره اوسئ. خدای پامان.